بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی سپیڅلي خدای په نامه. حلزون چټک کیږي. لیکوال پراشانت رامالینگم، انځورگر چاندارا باندارا ساماراگون، ژباره د درخت دانش کتابتون، ژبارن محب رحمان محب. کوچنی حلزون بیره لري. هغه نه غواړي د خپل د تره د زوی د زیږیدنې د ورځې میله له لاسه ورکړي. چنګښې ته وایي زه باید د خپل تره کور ته په بیره لاړ شم، خو زه ډېر ورو یم. چنګښه حلزون په خپله شا اخلي او دواړه ځي. وش! د هغوی تر شا څوک ځغلي؟ دا موږک دی. حلزون د هغه په شا سپوری دی او وایي آیا ته تر چنګښې چټک تللی شي؟ برم! دا څوک دی؟ هغه تر موږک چټک دی. دا سویه ده. هغه حلزون د هغې د کور په لور بیایي. پدم پدم پدم. بل حیوان تر سوی وړاندې ځي. دا خوسۍ ده. اوس هغه حلزون لیږدوي. ګوره هغه څوک دی؟ اوس څوک حلزون لیږدوي؟ دا هوسۍ ده. حلزون چیغې وهي ستا توپ ډېر ښه دی. هوسۍ باید ولاړه شي. د خدای په امان حلزونه. حلزون بل چټک ملګری مومي. هغه هوسۍ ته لاس خوځوي. حلزون وایي آسه، مننه چې زما سره د کور ته په راتګ کې مرسته وکړه. د حلزون د تره زوی وایي زه ډېر خوشحاله یم چې تا وینم. ته د کیک د توتې کولو پر وخت راورسېدې.